سلامونه ګرانو دوستانو، نن در سره یو څو جالب معلومات شیر کوم. خدای دې وکړي چې خوښ مو شي. لومړی، ژبه د انسان په بدن کې تر ټولو کلکه عضله ده. دوهم، ماشومان په پسرلي کې ژر وده کوي. دریم، د پرنجي کولو په وخت کې زموږ د بدن دننه هر څه ودرېږي، حتی د زړه ټکان هم. څلورم، د خولې څخه معدې ته د غذا رسیدل 7 ثانیې وخت نیسي. پنځم، ماشومان د لویانو څخه زیاتې د څکولو غوټې یا ټیسټ بډز لري. شپږم، د هغې هوا سرعت چې د پرنجي په وخت کې له پوزې خارجېږي 100 میله په یوه ساعت کې دی. اووم، تر ټولو کوچنی هډوکی د انسان د بدن په غوږ کې شتون لري، تقریبا 0.11 انچه دی. اتم، د انسان هره وروځه یا آیبرو کې تقریبا 500 ویښتان شتون لري. نهم، د سړیو په ورځ کې 40 ویښتان تویېږي، د ښځو 80. لسم، دا ناممکنه ده چې په خلاصو سترګو پرنجی وکړو. 11، هډوکي 4 ځلې تر سیمټو کلک دي. 12، د انسان بدن په سهار کې لوړ او په شپه کې لږ ټیټ ښکاري. 14، هر انسان تقریبا 100 میلیونه عصبي حجرې لري. 14، د انسان کوپړۍ د 27 مختلفو هډوکو څخه جوړه شوې. 15، کله چې ماشوم نوی پیدا شي نو 300 هډوکي لري، خو کله چې لوی شي 206 هډوکي کیږي، ځکه چې ځینې هډوکي سره یو ځای شي او د څو هډوکو څخه یو هډوکی جوړ شي. 16، هره ورځ د 5 بادامو خوړل تاسو د سرطان له ناروغۍ څخه ساتي. 17، که هره ورځ 12 ګیلاسه اوبه وڅښئ د پوستکي هیڅ ډول ناروغي به ونه لرئ. 18، که هره ورځ یوه پیاله شیدې وڅښئ نو د هډوکو هیڅ ډول ستونزه به ونه لرئ. 19، هره ورځ د 1 لیمو خوړل ستاسو بدن چاغ کیدلو ته نه پرېږدي. 20، د انسان په یو وخت کې ساه ویستل او ساه اخیستل نشي کولی. ګرانو دوستانو، که دا غواړئ دا رنګه نور معلومات وګورئ نو هیله ده زموږ چینل در سره سبسکرایب